السلام علیکم. ډېر په ما ګرانو پښتنو کتونکو، زه جاوید افریدي ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا راغلم. د سړي خاص نه ده عزتمندو کتونکو، ناست درې ملګري په سکرین تاسو ته مخامخ ښکاري. ما سره څنګ په څنګ ما چې کلاس اړولی زمیر خان زمیر صاحب دی. امید ساتم د دې مینه وال ډېر زیات دی، ځکه چې زمیر خان زما زمیر خو دا وایي چې دا په ډېرو زیاتو خلکو ګران دی، ځکه چې هر ټیم نه ده په مخ موسکا وي او پښتانه چې د دې مینه ډېر زیات متاثره دي. زمیر خان صاحب ډېره زیاته مهرباني د ټیم راکول د جهانمنه ډېر لنډ وخت کې نظاري ملو زمیر خان صاحب په پروګرام کې هر کله وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبوي مزه دا خبر او کړی مینه جاری مو ته لکه د زور کې نه ولې لا وخت دي جی مینه جاری جی جی مګ ما کواسه چې خمینه زاریم ما چې پنی ما فرق کې نه ارادي ټکی نه په اشاره کې راځي او زموږ د دې نوار د پر مختصر تعارف تاسو کیږي. مختصر تعارف په مداري چې د ملکړي جنسي او زمیر خان زمیر مینون دی. شیخ کوم تاسو ماشاءالله څومره خوشو ریګه دا کنه ډېره مهرباني او ستاره پیج د مینوالو او قاری صاحب او فتح ورګرانی شعر درته وایم مړه چې زما زندګي او زما ځان د خدای په ټکو کې نه کېږي نه ارمان د خدای په ټکو کې نه. بعضې انسانان د دومره ژوندي وي، دا بعضې انسانان د خدای په ټکو کې نه چې د خدای قرآن نه واخلي په پیسو یې خرڅوي. قاري صاحب دغسې مولیان د خدای په ټکو کې نه چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې وړونکي زمیر خان د خدای په ټکو کې نه. یو زه شعر درته ووایم چې زما اشنا د زرو یار شوی نو اسمان ته ډېر ښه بڑا لږ ښکلی مزېدار شوی نو اسمان ته زما اشنا د زرو یار شوی نو اسمان ته خېژې بڑا لږ ښکلی مزېدار شوی نو اسمان ته خېژې. زه د حق منم زما پلار یې زما حق ومنه زه دې بچی یم ته مې پلار یې نو اسمان ته خېژې. شعر دی پکې چې ای د تعلیم په رڼا مسته لکشان سوچ پرې وکړه تعلیم د ټولو تیار شوي نو اسمان ته خېژې. د خوار بچیا ستا خوارې ورځې نه څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوي اسمان ته خېژې.